مجبور یو چې دا ویو به اوس وخت ډیماند داسې دا به خیر شاګرد خارجو لوکل سکیورټي پالیسیز دا او په لوکل سکیورټي پالیسی کې تاسو ګورئ ډېر زیاتې پالیسۍ نه راغلي دا نه دا په یو یوزر باندې ټول په یو اداره کې چې هغه خپل د ادارې ساختمان ته قوي کې تاسو مختلف یوزر راځي په دویم سیمستر د تاسو د نیټورک کې دا ټول زیاتره پالیسۍ نیټورک په بیس باندې امپلیمنٹ کیږي ډوماین کې او زمونږ سره په لوکل اپریټینګ سیستم ګورځ لوکل موږ دلته یوازې ما سره د بل چا سره کمیونیکیشن نشته دویم سیمستر کې کدا څوک دی آی ټی اس د خیر ساغو د بیا ګور د سیستم نیټورک کیږي ټولي پالیسۍ دلته نه اپلای کیږي چاته یو قسم راځي چاته بل قسم سره چون وس لوکل سیستم د نو لوکل سیستم کې مونږه راځو اکاونټ پالیسیز ته پچا باندې اکاونټ ګوره کومنګ پرون درس کې اکاونټ باندې ټولي خبري وکړي کنه اوس په اکاونټ کې زموږ دوه پالیسۍ نه دي یو د پاسورډ لپاره پالیسی ده او بل د څه لپاره ده اکاونټ د اکاونټ پالیسی خو پیژنې کنه څه ده مجنون بوش پالیسی افغانستان کې شو پالیسی ته وینا یا ته باید ادبیاتو کې صحیح معنا وکاږي مونږ صحیح دی ونه ویلتا پالیسی بس پالیسی ته وای نو کلندارا دی صحیح وي خو بازه ټول پوهیږي صحیح ده را به شو پدې کې پاسورډ پالیسی ته او په پاسورډ پالیسی کې ګور زموږ سره دغه تقریبا شپږ پالیسی دي صحیح ده کنه دا به زه ګور تاسو په ټول خپل عملی کې زبې د تشریح کوم چې دا کار کوي دا کم یو کار نه غو سبب یا ماته وي صحیح ده کنه که زه اوس دا یو عملی کوم نو ډیر وخت ونیسي انپور پاسورډ هیستوري انفورس ته وي پاسورډ هیستوري اوس ګور زماده پاسورډ ریمبرز لس د چې پاسورډ زماده د کمپیوټر کې تغییر او تبدیلو تاغه څه کوه ځان سره یاد ساته تر لاسو پورې چې چا زماده لس ځل چې د یو یوزر پاسورډ تغییرېدو ته ټول هغه څه کوه ځان سره یاد ساته ځین چیز یاد یې مساتې ضرورت نشته نو دلته ډبل کلیک کا او دا غټین څه کا زیرو کا نو وس دا یو پاسورډ واره کې هم تا ته هیستوري نه ساتي سره چې دې کس پاسورډ چینج کو دی چینج کو سره ګوره که تاسو راشي وین کی پلس لاګین او دلته راشي بک دلته کې لاړ شي نو ګور دا یوزر مبارک اوس هغه څه کوي هیڅ پاسورډ نه ساتي ګور دا یوزر یو خصوصیت لري په دلته د بل قسم منیجمنت ملاو دی د بل قسم منیجمنت ملاو دی د دې په مبارک چې دی پاسورډ بدلې خپل هغه په مبارک هغه هیڅ هیستوري هم نه ساتي پوه نه شوي صحیح ده میکسیمم پاسورډ ایج زموږ سره څو نه نارمل یاد لري 2 سوی پورټ 2 یعنی ته چې یو یوزر ته پاسورډ ورکې نو هغه به 2 ورځې کار کوي هغه ته 2 ورځې بعد د څه کیږي هغه نه پاسورډ ایکسپایر کیږي ختميږي پوه نه شوي لکه د زما سره صفی په نوم باندې یو دغه ده کنه یوزر اکاونټس دی پرون می جوړ کو اوس هغه د ما پاسورډ ورکړل او کنه می ورکړل مې کنه شابه هغه پاسورډ به 2 ورځې کار کوي 2 ورځې نارملی وینډوز 2 نه تاکلی او 2 نه بزیات بیا غ پاسورډ کیږي ختميږي زين چې زمونږ دا پروجیکټ د 10 ورځې دی نو 10 ورځې باید دا پاسورډ وسیږي نه 2 ورځې 10 ورځې بس باید دې کار وکي او 10 ورځې بعد دنه پاسورډ ختم شي صحیح ده کنه نو بیا میکسیمم پاسورډ ایج ما ورکو نه اپلای کا سوري مینیمم پاسورډ ایج یو میکسیمم پاسورډ ایج دی یو مینیمم پاسورډ ایج دی زیات تر زیات د پاسورډ عمر میزونه ورکو 2 ورځې 10 ورځې او زیات تر کم ورځې څو ده 9 ورځې مطلب د دې نه دا شو چې د پاسورډ ټول ورځې به څونه کار کیدا 10 ورځې به کار کوي په 9 ورځ به دې یو میسج ملاويږي په څو ورځ ما 9 ورځ کله دا تاریخ چین شي کنه اوس پرز کا 4 رسم تاریخ څوم نه مړه دا بل یو 4 رس دی 4 لس سلیریشتم درشتم تاریخ باندې ودی ته میسج راشي چې راستا پاسورډ سبا ورځ ختمي ته دی رئیس سره تماس کې شه اډمنسټریټر ته چې تاسو د پاسورډ وخت دی زیات کی نو دا به تاسو په ادارو کې چې کله تاسو زی یو نیټورک سایت باندې کار کوي د خیر سره نو دا تاسو دا میسج ضرور راځي دا نه چې تایران شي چې یاره دا به څنګه کړو دا به کم ځای نه راغلی سره سیوین دل دغه پالیسی کې ګوتی والی صحیح ده کنه په دې دوه پوه شوي
یعنی نه همیشه کور چې په نه هم ورځ بده ته میسج ملاويږي څه به ته ملاويږي میسج به ملاويږي او پاګه کې بده ته further specification یا further info په اړه کې بده ته معلومات انفارمیشن به ته ملاويږي بیا تاسو راشي ګوره میکسیمم پاسورډ لینث زه تر زه د پاسورډ کریکټر باید څو زما اوس ګوره زه هیڅ دلته ورته زیرو ورکوم ما هیڅ ورنکوم زه راځم یو اکاونټ کریټ کوم دلته ګوره هیڅ پاسورډ مال ما غواړم دي تاسو د کریټ کولای شم کنه شم کریټ کولای تاسو ایڈمنسټریټر ته بدلای ایڈمنسټریټر لراڅه کوي دوه لري زی رائټ کلیک کوي مای کمپیوټر ته مینیج ته لاړ شي او یو یوزر جوړو وس موږ څه جوړو یو یوزر جوړو نو دلته لوکل یوزر سره راشه یوزر باندې کلیک کا ډبل کلیک کا دلته نه خلاص کا یوزر تر دلته یو یوزر جوړوم کنه نیو یوزر وسو ګولای زور کوم پرز کا وحید صحیح ده کنه وحید په نوم یو یوزر جوړوم هیڅ پاسورډ ورکوم نه ورکوم پاسورډ مست به چینج نیکس لاګین نیت م چینج کو کریټ میکو کریټ شو کنه وحید په نوم یوزر څه شو کریټ شو دا کریټ شو کنه پاسورډ یې وخت کنه ها خو که زرا شم دی وحید ته یو پاسورډ هم سیټ کوم پروسس باندې پاسورډ متور کو ASD اوکے څنګه ان ایرر کړو ها ډبل کلیک په وحید دا څنګه پاسورډ نو ما وته چې ویل تا نه صحیح دی نیو یوزر بل څه جوړم ASD پاسورډ زما څه دی ASD create شو کنه the following error occur while attempting to create the user ASD on the header an error ها نه دا بل څه وایي د پالیسیانو کې موږ شي کړو دی پورې نه د تاریخ دی په دې اسی پر پاسورډ میکسیمم لینث کزه دلته یو لینث اساین کوم پاسورډ زما سره باید شپږ کریکټر اوسېږي همیش کر اپلای کا اوکے کا اوس راشم دلته نیو یوزر ته یو یوزر کریټ کوم یو منډه اوس بیا خلاصو چې اپډیټ شي کنه وخت کې اپډیټ نو صحیح ده چون هغه ته ایکسپټ کی لوکل یوزر تر عالم کریټ مې کو پاسورډ به څو کریکټر نمبر کړه خان او دلته رالم پاسورډ ته ما ورکو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دا چې مې درې کو کریټ مې کو نو ولدي کې بل مش 1 2 3 4 5 6 دا زما سیستم کې بل مشکل دی ها دا هایدر نوم یو ایڈمنسټریټر دغه ډیلیټ شوی دی اصل کې معنی و بجې کلاس کې خل دی او ته یو وخت کې ناس هغه یو یوزر ما ایڈمنسټریټر مان ډیلیټ شو خو زه ته هم تاسو چې کې ټول هم داسې کیږي ما نه دلته اصل کې یو ایڈمنسټریټر وو هغه چې شو ټول ډیلیټ شو سلیمان تا کلاس کې وی ته باندې وی مخکې یو میش مخکې انځي شو د مخکې هغه یو ایڈمنسټریټر چې دغه هغه ډیلیټ شو خاصه غره یو منټ زه ته هم تاسو خپل سیستمو کې ټول چیک کړئ خاطر ته متوجه شئ بس دا یوزر اوس ګوره پاسورډ به شپږ حروفونه کم نه همیشه هر پتش بم د جوړیږي پاسورډ چې ورکه ته چا داغه باید څو حروف وایي شپږ حروف اوسېږي همیشه کر هغه 1 2 3 اپ ټو 6 هم راتلی شي او A B C اپ ټو
شپږ حروف راتلی شي سره. خو که زه وایم چې پاسورډ must be complexity requirements، اوس ګورئ هېڅ کمپلیکسټي په پاسورډ کې نشته. که ته A B C ورکې او که ته څه ورکې 1 2 3 ډیپینډ آن یو. زه وایم چې ډیسیبل انیبل دا څه کا ډیسیبل اوس مې څه کو انیبل یې کو. ها دلته خبره وکړه حیدر پوری هم دا خو زه به دا څه کوم دا به ډیسیبل کوم. اوس به کار کېږي. ها دغه اکاونټ خو ډیلیټ و. اوس راځم ګورئ اوس زما پاسورډ باید څو حروفي کم تر کمه څو حروفي شپږ حروفي. راځو ګورئ یو یوزر کریټ کوم. راځم مینیج ته دلته نه لرن یوزر کریټ کوم. اوس که راشم دلته نه لوکل یوزر ته او دلته نه ګوره زه یو یوزر جوړم څه په نوم باندې خان جان په نوم باندې. پاسورډ ګوره 1 2 3 4 5 ما خو ته چې پاسورډ به شپږ حروفونه کم نه 1 2 3 4 5 چې کریټ کوم ګوره ما ته یو میسج راکړي. دا بیا ما میسج وکړ دا دې میسج رانه کوم چې پاسورډ کم دي چې کو نه ویل. صحیح شو یوزر کریټ شو کنه چې شپږ حروف پاسورډ نه کریټ کېدو. چې پاسورډ کله شپږ شو نو یوزر یې شو کریټ شو. پوه شئ که دا شپږ حروف به زمونږ سره 1 2 3 او که A B C خو کریټ شو. پوه نه شوئ په دې پوه شوئ. کله چې ونکی پلس لاګین زه وایم دلته راشم او دلته لاړ شم نو ګوره زمونږ سره یوزر څه په نوم دی خان جان دا دی که نه. نو ګور دی کې زه اوس هغه پاسورډ چې کوم یو دی هغه به ورکوم شپږ حروف دي او دغه پاسورډ به څونه ورځې کار کوي شپږ ورځې ماته ویلي او 10 ورځې او په څومره ورځ به ورته میسج ورکوي په 9مه ورځ به ورته ورکوي. تاسو خپل تاریخ مخکې کوئ بیا تاسو ته پته لګي. صحیح ده که نه. اوس نن زما د کمپیوټر تاریخ څوم دی دا به چیکو. صحیح ده. نن وګورئ زما د کمپیوټر تاریخ چې کوم یو دی 14 دی نو په څومره ورځ به ورته دا میسج راځي په 30مه ورځ او په 40مه ورځ به څه کېږي پاسورډ خپل به د منځ ځي ختمېږي به سر بالکل. بیا راځو ګورئ که زه اوس راشم دلته دا پاسورډ څه کوم انفورس کمپلیکسټي کوم څه کومه که تاسو په رن کې sigpool.msc ولیکئ هم تاسو دغه ځای به خلاصېږي sigpool.msc نو ګورئ تاسو به هم gpedit.msc group policies miscellaneous دلته نه هم تاسو کولی شئ چې تاسو راشي پاسورډ پالیسی ته. او که داسې نه راځي تاسو په رن کې ولیکئ gpedit.msc نو تاسو هم بیا دغه اکاونټ پالیسیانو ته راتللی شئ. صحیح ده که نه. په دې کې راشي تاسو چیرته administrative windows ته یاره administrative windows ته او دا ګوره security setting او اکاونټ پالیسین دا دي کنه په دې کې زموږ سره دا اکاونټ پالیسین پوه شئ. لاس ورځې به وخت نیسي نه شپږ حروف چې هر څه ته ورکې که 1 2 3 ورکې او که څه ورکې A B C خو دواړه باید شپږونه باید کم نه وي. خو که زه اوس دا ګوره ډیسیبل وکنه کار یې وکړو که زه دا انیبل کوم دا مې انیبل کو اوس به راته څوک څه وایي چې انیبل په ترو باندې اوس به ځکه کېږي چې انیبل کې موږ څه وایي پاسورډ must meet complexity requirement. پاسورډ باید څه اوسېږي کمپلیکسټي اوسېږي. ما تاسو ته ویل چې پاسورډ په څو قسمه دی په 3 قسمه کومه میډیم ویک او سترونګ. کله دا پاسورډ میکسیمم کمپلیکسټي ریکوایرمنټ زموږ سره ډیسیبل خو بیا به ویک او میډیم پاسورډ اخلي او کله زموږ سره دغه پاسورډ چې کوم یو دی دا زموږ سره کمپلیکسټي چې کوم یو دی دا زموږ سره انیبل شي خلاص شي نو بیا پاسورډ څه اخلي سترونګ اخلي. اوس زمونږ چې دلته زه یو یوزر کریټ کوم اوس به دغه یوزر زمونږ سره څه اخلي پاسورډ به همیش څه اخلي سترونګ پاسورډ به اخلي. ما ورته ویل فرض کا سادیه اوس وګوره دغه پاسورډ به زمونږ سره څه راځي دا به زمونږ سره سترونګ اخلي. یعنی دی کې به درې قسمه پاسورډ وسته ورکې د څنګه چې ته ورکې ASDFGH پکتوري خو پوره شو کنه ASDFGH کریټ کار نه کوي کنه. اوس وګوره ما وته چې ASDF او 3 او 4 5 او 1 مې وسه ورکو کنه ASDF او G او 1.
وګوره اوس هم دا پاسورډ کار نه کوي اوس هم ګور دا میډیم پاسورډ شو اوس دا پاسورډ څه شو او زه اوس کزه د څه ورکم چې علي @ سپیشل ساين راځي کنه @ 1 2 3 او به راشم چې علي @ 1 2 3 نو دا پاسورډ څه شو اوس سترانګ پاسورډ شو دا کوم پاسورډ شو سترانګ پاسورډ شو یو د ادري اي بي سي ویک پاسورډ دی کله چې یو د ادري او اي بي سي دواړه راځي چې دا کوم پاسورډ دی میډیم پاسورډ دی میډیم او کله چې زموږ سره سپیشل ساين پکې راشي دا کوم پاسورډ دی سترانګ پاسورډ اوس کریټ کا نو اکاونټ به څه شي کریټ شو څه شو کریټ شو کنه څه په نوم باندې سادیا ست دی بس د نوم وګڼه نو زموږ سره څه شو دا اکاونټ کریټ شو سره پوه نه شوې نو ځکه چې دلته کې run gpd.msc دې کې دا خو نیټورک وینډوز او په دې کې اکاونټ پالیسی ته راغلو او په دې کې اکاونټ پالیسی په دې خو شو اخیره پورې ها بیا زموږ سره store password using reversible encryption دا څه کوي زیاتره وخت بازار کې دا سیډین ملاويږي چې دا غڅونه یوزر زما سره د کمپیوټر کې وګن تاسو وکړه واته یوزر دي هغه کې ریکوري ټولز په نوم باندې یو سافټویر دی څه دی ریکوري ټول څنګه چې د سیستم کې واچي یو څو سټپ دغه تعقیب کې تاسو د ټولو یوزرانو پاسورډ راوباسي وای چې دلته څونه یوزر دي د ټولو پاسورډ دی فرض کا اسد پاسورډ دی د جان پاسورډ دی خان پاسورډ دی د کس پاسورډ دی نو کچیرته دغه چیک موږ سره دلته انیبل دی کچیرته دا چیک زموږ سره داسې اوسېږي ډیسیبل اوسېږي نو وسته کولای شي هغه د هر چا پاسورډ دغه سافټویر په ذریعہ ریکوري ټولز په ذریعہ باندې هر چا پاسورډ څه کولای شي راایستل شي یعنی هغه سی ډي دلته سری واچي هغه پاسورډ خو ته نه دی یادي یو څو سټپ دي هغه ټول پاسورډ دې تراو باسي وای چې دا اسد سادیا او خان جان خان د دې کسان ټول پاسورډ بیل بیل یو لیست ته درکوي دای پاسورډ دې سره دغه باندې داخلي دي شي د سیستم وته نو کته چیرته راشي دا لیست دا څه کې انیبل کې دا څه کې انیبل کې ګوره دا به یادي ښه دا به یادي ګوره دا به یادي اوکې کا د انیبل سره سره وست کیږي دا پاسورډ انکریپټډ فارم ته وخت کوم فارم ته وخت دی انکریپټډ فارم ته انکریپټډ فارم هغه فارم ته انکریپټډ کوم فارم څو براتو آفرین زمون زرا سټینوګرافي کریپټوګرافي دا فارم ته دا پاسورډ ویخه او یو بلم یو ګرافیشت دی چې هغه هم پاسورډ کته پاسورډ ورکړې پرز کا علي @ ساين دی چلای 1 2 3 نو کله چې هغه په سافټویر و چې دا ستا پاسورډ لوکاږي دا به څنګه ښکاری دا وته 3 2 1 علي @ ساين برازي داسي نو ته څه چې دا پاسورډ او دا مساوي دي نه اوس ګور ته د دې پاسورډ ورکې نو دا کمپیوټر ایکسپټیبل دی خو کله چې ته دا ورکې دا نو ته اوس دا پاسورډ څنګه دا ګیس کولای نشې کنه دا څه ورکې یو بل شکل تاړي بیا کدا مې دا نو که تاسو چیرته په یو نیټورک باندې اوسېدئ او پال تاسو په ډوماین باندې ډوماین اورینج پیژنئ کنه صحیح ده کنه په ډوماین باندې مختلفو کې تاسو دغه پالیسیانه اپلای کولې نو کوشش وکړئ چې دغه چیک به څه وساتئ آن وساتئ دا صحیح ده دې پسې زمونږ سره اکاونټ پالیسیانه دلته وګورئ دا درې خبرې کوو نور بس دی خپه بس کوو صحیح ده بور خو نه دا ټاپک لکه بور دی ها چې بس پوی نشي بیا به خوب راوړي چې څوک پوي یا به ډېر ناسي دا خبرې درس کې ښه او که درس ته صحیح وګونی سي نو پويږي سړی بیا ته خوب نه راځي که درس ته وګونی نشي پوی نشي بس بیا به خوب راځي صحیح ده دا خره چې تیوري نه ده دا انډین نه انډین دا 2 ساعته تیوري کې لګي دلته بیا به ته خوب وګوري ها اکاونټ لاکاوټ تھریشولډ دا څه کیږي هر کله چې دا یو یوزر غلط ټرای وکړي اوس خو زیرو دی کنه هیڅ یو ځل غلط ټرای کوي 2 ځل کوي 3 ځل کوي زه ودیم چې هر کله یو یوزر غلط ټرای وکړي څو ځله شپږ ځله دا پاسورډ شپږ ځله کې صحیح ورنکو یا پرس ک
یو ځل بس یو ځل دی غلطه ټرای وکړه دی یوزران څونه یوزر چې دي چې یو ځل غلطه ټرای وکړه اکاونټ لاکاوټ ډیوریشن نو دا اکاونټ وته څه وکړه زه وته هم چیرې 360 مې وته ورکړه 360 منټه به څه کا دا سیستم به بند کړ نو 360 منټه څه شو نه 360 سکند څونه وخت یو ساعت راځي دا منټس دي کنه 360 منټ څونه وخت راځي شپږ ساعته به دا سیستم څه لاکا او بیا د شپږ ساعته دا سیستم نه ورسته څه بیرته دلته به 360 ورکې کنه بیا به 360 دلته مرکې دا غي نه ورسته ته دا سیستم څه لاګ اوټ کا او دا کس دې بیرته شي سیستم ته لاګین دي شي صحیح شو کنه نو که چا یو ځل هم خپل پاسورډ غلط ورکو دا سیستم به ته 2 ساعته بنديږي شپږ ساعته بنديږي او د شپږ ساعته پوره کېدو څخه ورسته چې کله دا کنډیشن یو د بل سره مساوي شي بیا به څه کیږي سره دا ری لاګین کېدای شي سیستم ته دا تاسو عملی وګورئ ټول نو تاسو اوس ګورئ تاسو یو ځل لاړ شئ دلته وخت کم ورګی نه چې بیا ته شپږ ساعته ناستئ صحیح ده کنه دلته یو مین ورکې دلته تاسو یو مین ورکې اپلای کوي اوکې کوي او دا هم څه کوي یو مین کوي نو ګوره کله چې زمون سره یو ځل انویلیډ لاګین اټمپټ څه ته اټمپټ کوشش کول که یو ځل چې غلط داخلي دو کوشش وکړو نو یو مین وته سیستم لاکا او د یو مین کې پوره کېدو سره بیا وته څه ورسته چې پوره شو بیا وته سیستم واپس ری لاکا لاګین د پاره د چانس ورکنه بیا ری لاګین شي تاسو پوه نه شئ نو دا تاسو اوس یو واخلئ بیا تاسو بیا په پاسورډ خامخا ورکړئ صحیح ده کنه پوه شئ